جی ګرانو کتونکو په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې د مختلف پلیرو سره موږ خبرې اترې کوو. اوس دا وخت موږ سره د کرکټ پلیرز ولاړ دي د 400 راځي چې دینه د دې ایونت حوالې سره تاسو کو چې دا ایونت څنګه دی او دې ایونت حوالې سره بدی سیویل غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم رفیع الله او د 400 اوسیدونکو ماشاءالله ډېر ښه ایونت دی د سټانډینګ کرکټ پکې د مخکې په ټینس باندې چې دا ځل چنو ټي10 دی الحمدلله اته ټیمري پکې نن پکې هم یو میچ شو مونږ وګټو شو کار دی او ډېر مننه او الحمدلله دا نن چې کوم دی دا ټي10 یې کړی او په اته ټیمري او نن ته مطلب ناک آؤٹ سیستم دی نو الحمدلله زموږ ټیم پکې هم انټر شو س ټیمونو داسې یو چاته بهر شو او ان شاء الله د دې فائنل بچنو په 3 تاریخ باندې به ان شاء الله کیږي نو ماشاءالله زموږ کسان پکې ډېر ښه پرفارمنس راغل او ان شاء الله کوشش وکړو چې فائنل پورې ورسو ځکه چې ګنداپور صاحب راغلی نو هغه هم څه انعامات خبره کړې نو ډېر کسان زور لګولې چې یار ان شاء الله دا هغه په خبرو باندې پورا دغه کو مطلب یو پورا تیروزو به کنه نو ان شاء الله ټول خپل ایفورت کوي چې ان شاء الله را روان چې کوم میچز دي کنه نو هغه لپاره اوس زو دلته هم گیم کول د اوس ان شاء الله قایم سټیډیم کې هم پریکټس کوو نو تیاری وته ان شاء الله خامخا کوو. دا پلیر هم تاسو سره دي د دې ایونت حواله سره بس وایي چې دې کې تاسو ته فائدہ ملاوي کنه ملاويږي مخکې تلو لپاره. जी अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ولې نه ملاويږي چې پرس کا داسې ایونټونه کیږي داسې میچونه کیږي نو خامخا مه تتلل پکې کیږي د پاکستان لپاره بل خلاق کې پکې لپاره دي د نېشنل میچونه بیا ان شاء الله چې د انټرنیشنل هم کیږي په دې کې او مسور دا میچونه راځي څومره ایونټ داسې راځي نو دومره مطلب لکه موږ ته د پلیرانو تم او خاص کر ډیسیبل ټیم ته ډېره ګوډ اپورچونټي ده ځکه چې دا ایونټونه کیږي داسې میچونه کیږي نو نورو کسانو د نورو پلیرانو به شوق پیدا کیږي نو بالکل مه تتلل پکې هم شته انټرنیشنل لپاره او دا اوس نېشنل حوالې سره دي دا میچونه. ډېره مننه. تاسو به څه ویل غواړئ د ایونټ حوالې سره ځکه دا خو ستاسو ټیم پلیر دی که نه خوا شرمېږي